أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زم ضیاءالدین محمدي ستاسو ورور د ډیرو مسایلونو په غوښتنې سره زه دې ته مجبور شوم چې د مالی محاسبې ویډیوز چې څومره لرنینګز دي زده کړې دي ویډیو زده کړې هغه زه د اکثریت محصلین د مانه غوښتنه کوي نو په دې اساس باندې زه غواړم چې فاینانشل اکاونټینګ چې څومره ویډیوز دي د سټارټ نه د اینډ تر زړه پورې په سیکوینس کې په کرونالوجیکل آرډر کې زه دا ویډیوز وکړم. د ټولو نه مخکې اوس راځو فاینانشل اکاونټینګ چې دی دا ډېر یو امپورټنټ سبجیکټ دی او دا مالی محاسبه ده. یعنې څنګه کولی شو چې د یو بزنس مالی محاسبه مونږه کنټرول لاندې ونیسو او د دې څنګه کلاسیفیکیشن وکړو، ګروپ بندي وکړو، سمرایزینګ وکړو. نو اوس راځو د دې فاینانشل اکاونټینګ یو واضح مثال زه تاسو ته وړاندې کوم. د مالي محاسبې د پوهېدو لپاره یو بیلګه یې داسې د یو مثال زه تاسو ته وړاندې کوم. مثال یو کس دی هغه د الوګانو چپسو کاروبار کوي، صحیح ده که نه؟ دې کې به تاسو معلوموئ چې مثال د الوګانو چپسو کاروبار کوي، د دې منیجمنټ د دې مالي محاسبه به تاسو څنګه کوئ، د دې منیجمنټ به تاسو څنګه کوئ، صحیح ده. فاینانشل منیجمنټ د ټولو نه مخکې پوټیټو چپس دي. دا ګورئ تاسو ګورئ دلته سړی دی بزنس شروع کړ. مثال احمد دی بزنس شروع کړ او څه کوي، د څه کاروبار کوي، د چپسو کاروبار کوي. راځو لاړه بازار ته لاړه پوټیټو چپس مټیریل یې واخیسته د 1000 روپو. د 1000 روپو یې څه واخیسته؟ پوټیټو چپس مټیریل مواد یې واخیستل. دویم پوټیټو چپس سیلز، بیا دا چې دا پوټیټو چپس کله واخیستل پاخه یې کړه، مثال چې خرڅ یې کړو د 1500 روپو یې خرڅ کړو، صحیح ده. پوټیټو چپس چې کله سیلز شو بیا د هغې نه بعد څه وي پرچیز موبایل، یو موبایل یې ځان ته واخیسته، صحیح ده. بیا موبایل چې ځان ته واخیستو بیا وایي چې پروډکشن لاس ډیو ټو لیبر سټرایک، صحیح ده. لیبر سټرایک کې چې دی لیبر سټرایک یعنې مثلا دا دی چې بزنس چپس هو ښه کاروبار روان و، لیبر چې دی एकदम سټرایک وکړو چې موږ کار نه کوو، زموږ معاشات کم دي یا زموږ نور څه چې هر څه یو پرابلم کاز یې کریټ کړ چې دغه مشکل دی، په دې اساس باندې موږ کار نه کوو، سټرایک یې وکړو. د دې نه چې کوم لاس راځي، صحیح ده، دا به څنګه منیج کېږي. ښه ګورئ تاسو به اول بی ټي او ام ټي ټرانزیکشن معلوموئ چې بزنس ټرانزیکشن دا وګوره، بزنس بي بزنس ام مونیټري، یو دی بزنس او بل دی مونیټري. یعنی مثال په فاینانشل اکاونټینګ کې به مونږ هغه ټرانزیکشن ریکارډ کوو کوم چې بزنس سره تعلق لري او کوم چې مونیټري هم وي، یعنی مثلا مالی هم وي، صحیح ده که نه، پیسو مقدار پکې موجود وي، بالکل صحیح ده. ګوره سوچ وکړئ ته بزنس ټرانزیکشن به وي، کله غواړو چې مثال مالی محاسبې څخه استفاده وکړو، مالی محاسبه کې موږ کوم ټرانزیکشن به ریکارډ کوو. اول ده چې بزنس ټرانزیکشن به وي، بزنس معامله به وي، بزنس راکړه ورکړه به وي، کاروباري راکړه ورکړه به وي، او مونیټري مثال د پیسو راکړه ورکړه به وي، صحیح ده. دا دواړه ګوره بزنس ټرانزیکشن جمع مونیټري ټرانزیکشن که دا وي نو موږ بیا موږ کولی شو چې په مالی محاسبه کې د استفاده وکړو، که نه یې نشو کولی، صحیح ده. اوس راځو ګورئ وګورو څه کېږي. پوټیټو چپس مټیریل څومره دی؟ د 1000 روپو مټیریل دی. اوس تاسو سوچ وکړئ چې دا د بزنس پورې تعلق لري که نه لري، دا ټرانزیکشن لري که نه؟ بالکل لري، ځکه زه بزنس شروع کوم د پوټیټو چپس مثال د الوګانو چپس خرڅوم، نو زه مجبور یم چې زه الوګان واخلم، نو چې الوګان واخلم په پیسو به اخلم که نه. یو خو دا شو چې دا بزنس ټرانزیکشن شو، بزنس راکړه ورکړه شوه، بزنس شو. اوس اول خو دا بزنس ټرانزیکشن خو پکې راغی په دې کې، صحیح شو. اوس غواړو چې مونیټري ټرانزیکشن چې دا مونیټري ټرانزیکشن دی که نه دی،
نو اوس ګوره 100 روپۍ په دې کې شته دی، یو اندازه پکې د پیسو شته، نو موږ ویلی شو چې دا کوم یو دی بزنس ټرانزیکشن او منیټر ټرانزیکشن دواړه دي. بالکل دې نه موږ استفاده کولی شو. څه کې ژورنال لیجر ټرای بیلانس کې دې نه موږ استفاده کولی چې موږ کولی شو په هغې کې چې د کالکولیشن د دې کولی شو، په هغې کې د موږ ریکارډ کولی شو. ښه دویم پوټیټو چپ سیلز. پوټیټو چپ سیلز 1500 روپو، دا موږ د 1000 روپو خو اخیستي وو، د 1500 خرڅ کړو. دې کې تاسو څه وایي چې دا بزنس ټرانزیکشن دی که نه دی؟ شاباش دی، صحیح ده که نه؟ بزنس ټرانزیکشن دی ځکه چې موږ چپس اخیستو، هغه چپس هم خرڅ کړو، صحیح ده. اوس منیټر ټرانزیکشن دی که نه دی؟ دی، بالکل منیټر ټرانزیکشن دی. ولې دی؟ ځکه چې پیسې پکې ذکر دي، صحیح ده که نه؟ نو ګوره موږ دې کې وپېژنده، موږ څه ویلې په مالي محاسبه کې به هغه ټرانزیکشن، هغه معاملات، هغه راکړه ورکړه موږ ریکارډ کوو کوم چې بزنس سره تعلق لري او کوم چې د پیسو سره تعلق لري. دغه ټرانزیکشن، دغه راکړې ورکړې به موږ ریکارډ کوو. پوهېږئ که نه؟ که هغه په قرض وي که په نقد وي خو موږ به ریکارډ کوو، صحیح. دریم ته راځئ، پرچیز موبایل. موبایل یې ځان ته واغوست. اوس تاسو وګورئ دا بزنس پورې تعلق لري که نه لري؟ موبایل یې واخیسته، که چېرته تاسو به ګورئ که چېرته ده دا موبایل اخیستی وي د بزنس دپاره، نو بیا بزنس پورې دی. دوی موبایل واخیسته، صحیح ده که نه؟ بعضې خلک به داسې وي چې موبایل بل هغه پرسنل یوز دپاره، شخصي مفاد دپاره اخلي. اوس دلته دا وایي چې پرچیز موبایل یې واخیسته، نو بیا خو الریډي خلکو ته پته ده چې خلک یې د څه دپاره لي، د خپل ځان مفاد دپاره لي. نو د دې نه معلومه شوه چې موبایل پرچیز چې 50,000 روپۍ باندې اخیستی دی منیټو ټرانزیکشن دی، خو بزنس ټرانزیکشن نه دی. نو د دې د وجې که مونږ دا ریکارډ کوو په جرنل لیجر کې، نو دا به مونږ په شخصي مفاد کې اچو، ډراوینګ کې به مونږ اچو چې دا به د دې کس نه مونږ د دې کس د ګټې نه به دا کټ کوو. ځکه کېدای شي په بزنس کې 4-5 کسان یو ځای وي، کوم چې شخصي فایدې لپاره پیسې اخلي، نو هغه به مونږ د هغې نه شخصي کټ کوو که نه کټ کوو؟ بالکل به یې کټ کوو، صحیح ده که نه؟ غواړي چې مثال ماته 1000 روپۍ راکړي، زه یې جیب کې اچوم. غواړي یو 2000 روپۍ راکړي، زه پرې ځان ته موبایل علم. هغې چې موبایل واخیسته، کله چې ګټه راځي نو د ګټې نه به د هغې دا کوم پیسې چې اخیستې مثال 50,000 روپۍ دي، کس اخیستې 50,000 به د هغې نه مونږ ډیډکټ کوو، صحیح ده. هغې نه پرسنل یوز دي. نو دا بزنس ټرانزیکشن نه دی. څنګه بزنس ټرانزیکشن نه دی، لیکن منیټري ټرانزیکشن دی، صحیح ده که نه؟ راځئ بیا ګورو production loss due to labor strike. production loss due to labor strike. مثال مونږ تولید خسته روانو، چپس هم پخول، خرڅول، هر څه زبردست، خو سډنلی اچانک یکدم داسې چلو شو چې لیبر ویل چې یاره که مونږ ته تاسو د ورځې چې کوم کور ته مونږ ته کرایه راکوئ مونږ کار کوو که نه یې کوو، سټرایک یې وکړو. د دې سټرایک د وجې چې کوم په پروډکشن کې ستا کوم تاوان راغلی دی، صحیح ده که نه؟ تولیداتو کې تاوان راغلی دی، په هغه ورځ تا کم سیل وکړو، هغه تاوان وکړو، صحیح ده که نه؟ نو دغه څه دي، هغه ورځ چې کوم تاوان وکړو هغه تاوان هم ته ریکارډ کړې که نه ریکارډ کړې، صحیح ده. اوس ګورو دا اوس دې ته وایي د پروډکشن لاس ډیو ټو لیبر سټرایک. دلته ګوره موږ وایو بزنس ټرانزیکشن دی ځکه چې بزنس پورې تعلق لري، منیټري نه دی ځکه پیسې پکې نشته، پیسې پکې نشته، نو بس منیټري ټرانزیکشن نه دی دا، صحیح ده. چې کله لیبر سټرایک هله مونږ ته دا بزنس او منیټري ورته ویلی شو، بزنس خو دی لیکن منیټري نه دی. چې کله اندازه ورکې ولیکلی شو نو مونږ به څه کوو، بیا به دا مونږ ریکارډ کولی شو. اوس خو داسې مونږ نشي ریکارډ کولی، ډیو ټو لاس مونږ پته نه لګي ډیو ټو لاس څومره پیسې مونږ بیلو دي، صحیح ده که نه؟ نو مونږ ویلي په اول کې چې مالي محاسبه کې مونږ هغه ټرانزیکشن ریکارډ کوو چې د پیسو سره تعلق لري، پیسې ورسره وي، پیسو پورې رابطه لري او همدغه شان بزنس پورې رابطه لري. په دې باندې پوه شئ که نه؟ دې کې مونږ بي ټي او ایم ټي صرف وپېژندله چې بزنس ټرانزیکشن کوم یو دي، ایم ټي ټرانزیکشن کوم یو دي. بزنس ټرانزیکشن هغه معاملات کوم چې د بزنس پورې تړاو لري. منیټري ټرانزیکشن those transactions which related to money, related to cost، د پیسو پورې تړاو لري. دغه موږ سره څه شی دی،
دا موږ سره مونیټری ټرانزیکشن ده هغه معاملات کوم چې د پیسو پورې تړاو لري دغه موږ سره د پوهې لپاره چې دا یو شارټ یو مثال مرغسته اوس راځو ګورئ attributes of accounting attributes د مالی محاسبې ځانګړتیاوې څه دي مالی محاسبه موږ ولې کوو څه وجه کېدای شي ولې کوم اهدافو لپاره کوو نو موږ کولی شو چې مالی محاسبې لاندې چې کوم پوینټس کې ذکر شوي دي دغه دې لپاره موږ مالی محاسبه کوو اولنې څه دی د مالی معاملاتو او پیښو پیژندنه سوی identification of financial transaction and events مطلب دا دی چې د مالی معاملاتو پیژندنه لکه څنګه چې دا بزنس ټرانزیکشن دی کمیونټي ټرانزیکشن دی آیا دا دواړه دي که نه دي که چېرته دواړه وي نو بیا به موږ دا څه کوو ریکارډ کوو یو ځانګړتیاوې څه ده یو هدف دا دی یو ځانګړتیاوې اټریبیوټ دا دی چې موږ باید د مالی محاسبې د فاینانشل د مالی ټرانزیکشن د مالی راکړې ورکړې پیژندنه وکړو چېرته دا بیټي دی که نه دی دا امټي دی که نه دی صحیح ده دویم د پیژندل شوي راکړې ورکړې اندازه کول میر د آیډنټیفاید ټرانزیکشن مثال مونږ وویل مخکې که نه که چېرته هغه ټرانزیکشن چې هغه په پیسو کې معامله کېږي یعنې مثلا پیسو کې میر کېږي نو موږ به هغه ټرانزیکشن ریکارډ کوو تا خو فیخه پیدا کړه چې مثال پروفیټ ډیو ټو لاس راغی د تاوان production loss due to labor strike د لیبر سټرایک نه د مزدورانو د احتجاج له وجې چې دی مونږ تاوان هم وکړو بزنس ټرانزیکشن شو تا خو آیډنټیفیکیشن وکړو خو تا ته پته نه لګي چې دا معیار ده که نه ده که چېرته پیسې پکې راغلې پیسې ذکر کړي بیا معیار شي صحیح ده که نه او که پیسې رانه دا به څه کېږي نه کېږي صحیح ده تر هغې چې کله تاسو پیسې پکې معیار کوي بیا چې کله تا د یو معاملې کله تا د یو راکړې ورکړې پیژندنه وکړه چې دا بزنس ټرانزیکشن هم دی او دا چې دی مثال مونیټري ټرانزیکشن هم دی بیا به د هغې نه بعد ته ثبت کې ده ریکارډ کې وای ریکارډ کې په څه کې موږ په ژورنال کې ریکارډ کوو وروسته د ایکسپلینیشن راځي ورخطا کېږي به دویم طبقه بندي د دې په کلاسیفیکیشن څنګه ګروپ بندي به کې یعنی مثال که نغدي وي د نغدو کالم ته د نغدو بوک ته به ځي که قرض وي د قرض بوک ته به ځي که اکاونټ ریسیوبل وي مثال آینده کې موږ ته څوک لاس ته راوړي هغه به اکاونټ ریسیوبل ته دي که اکاونټ پیبل آینده کې موږ خلکو ته پیسې ورکوو مثال څه پیسې هغې ته ورکوو نو هغه به همغې ته ځي هماغه د اکاونټ پیبل ته به دي د چا په موږ باندې قرض دی نو هماغه اکاونټ پیبل د قرض یو په موږ باندې قرض یو زموږ په خلکو قرض صحیح ده که نه یو نغدي پیسې یو قرض یو چې دی قرض پیسې دا ټول هر یو په جلا اکاونټ کې څه کې تاسو طبقه بندي کوئ لکه ما په کلاس کې یو مثال ورکړی و مثال مختلف محصلین په کلاس کې ناست دي صحیح ده ټول محصلین ماته معلوم دي چې دی څومره مثال کپاسټي لري څومره کپاسټي لري چې زر یو څه ګین کړي زر یو څه زده کړي صحیح ده که نه دویمه چې یاره 50% چې کوم زر زده کوونکي دي چې مثال یو څه ورته وي هغه زر زده کړي هغه بیل کړي او 10% بیل کړي 10% بیل کړي 100% بیل کړي نو دغه ټول ګروپ بندي شو که نه دې ته موږ ګروپ بندي سمرایزینګ لنډیز ده لنډیز به وروستو راځي چې لنډیز موږ څنګه کوو د دې ټولو یو خلاصه به راوباسي تحلیل او تفسیر analyzing and interpreting such as پروفیټ اند لاس یعنی مثلا تحلیل او تفسیر دا دی چې کله تاسو سمری وکړه نو بیا به ته د دې نه بعد پروفیټ اند لاس راوباسي ته به د دې نه خپل بزنس پوزیشن معلوموي چې زما د بزنس پوزیشن په کوم حالت کې دی په نیگیټیو طرف دی په پازیټیو طرف دی نو بیا به د دې نه بعد اړیکه مطلب کمیونیکیشن یا کمیونیکیټ سچ ریپورټ یوزر مونږ لرو که نه اونر به ته هغې ته یو راپورټ شکل کې ورکوي چې دومره د مونږ مصارف شو دومره د مونږ چې دی ګټه شو او دومره د مونږ مثال یا تاوان شو هر څه یو راپورټ شکل کې یو پیس اف پیپر باندې به ته ورته هغه څه کې پرزنټ کې ورکوې به پوه شوې که نه په دې باندې ډېر اسانه دی انشاءالله اوس راځو ګورئ ښه اوس به دې کې مونږ ته نور هم واضح شي همدا اخري سلایډ دی
دا وایو بیا بس کوو صحیح ده. بیا به انشاءالله نیکسټ کې بیا نور سلایډونه مونږ وایو دې پسې. خو کوشش کوئ چې دا کلاسونه مس کوئ ما، ځکه که یو مس کوئ بیا په بل څه داسې به راشي چې بیا به پرې نه پوهېږي. سیکوینس کې زه په کرونالوجیکل order کې یعنی مثال ډے وایز هر څه په هر یو سیسټمیټک order کې زه دا ریکارډ کوم، نو باید تاسو لیکچر فرست، لیکچر 2، لیکچر 3 اول ته لیکم چې مثال مالوي محاسبه او په دغه کې دا لیکچر ده چې بیا تاسو ته پته وي. صحیح ده. اول راځو مونږ ویلو کنه مالی معاملو او پیښو پیژندنه، آیډنټیفیکیشن او فاینانشل ترانزیکشن ان ایونټس. راځي یوز کو بزنس ترانزیکشن کاروباري معامله، منیټری ترانزیکشن پیسو معامله. اوس ګوري پرچیز پوټیټو چپس مټیریل، دا لوګانو د چپس مواد ما 1000 روپۍ باندې دی کې استاد وګوري کوم بزنس ته او کوم شیدې د پیسو دی. ګوره دا د بزنس معامله هم ده، دا د پیسو او معامله هم ده. راځي سیل اف پوریرو چپس 1500 1500 روپۍ باندې خرڅ کړو، نو دا وګوره څه شي دی، دا د پیسو معامله هم ده او د بزنس پورې تړاو هم لري. پوهیږئ که نه؟ دا وګورئ دلته اوس ګورئ د پیژندل شوي راکړې ورکړې اندازه کول یعنی مثال میئرینګ د آیډنټیفاینګ ترانزیکشن. دا آیډنټیفای دا کوم ترانزیکشن چې تا ولید چې یاره دا ترانزیکشن دی پیدا دې کړو چې یاره دا بزنس ترانزیکشن دی، خو دا اوس معیار کول غواړي. ګوره اول چې موږ معیار کړو 1000 روپۍ مواد هم راوړو د 1500 روپۍ موږ بیرته خرڅ کړي، نو خو پته ولګېده چې مثال 1500 خرڅ کړو 1500 روپۍ تاسو کړي وګټلې. صحیح ده. نو د راتلونکي درس کې به انشاءالله مونږ په ریکارډینګ باندې خبرې کوو چې ریکارډینګ مونږ په څه کې کوو. نو دغه نننی درس زمونږ الله مو خوشحاله را زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او نور ملګرو سره هم شیر کړئ ترڅو د دې نه مستفید شي. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان.